د افغانانو لپاره د خوشحالۍ خبر نه تنها صرف په پاکستان کې مهاجر دي په پاکستان کې اوسېږي بلکې په ټولې نړۍ کې او د افغانستان د پرمختګ لپاره هم یو ډیر خوندور خبر او ویل کېږي چې امریکا په افغانستان کې خپل سفارت خلاصوي او د افغانستان اوسنی نظام د افغانستان حکومت له ټولې نړۍ سره ښه روابط لري او د مهاجرو په هکله باندې د نړیوالو غبرګون څه ده او د پاکستان پالیسي څه ده دوستانو پر دې بنیاد باندې یو خوندور ویلوګ او یو ویډیو پر دې سکرین باندې را سره وګورئ له هغه نه بعد بیا خبرې ور باندې کوو بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خواږه ملګرو نن ټاپک په یو ساتو ملي چې زما سره کمنټس ملګرو کې ډېر وی چې یو ټاپک یو موضوع باندې خبره کوم خو به حال زه به تاسو سره خیر دي تاسو مشورت باندې یو موضوع باندې خو تاسو کمنټ سره ډېر شکریا. نن د افغانستان او پاکستان خو د میټرل شوی دی پاکستان تاسو ګټه ده افغانستان تاسو ګټه ده او بیا خاص کر نن چې کوم موضوع باندې خبره کومه یقینا تاسو خبرونه ډېر ورېدلې وي مختلف چینل دي مختلف د افغان نیوز دي پاکستان نیوز دي نور نیوز دي خو زه به لږ تاسو سره مختلف وایم او بیا به هغه حقیقت تاسو ته پته هم ولګي چې څه دي او ډېرې خوشحالۍ خبرې پکې هغه افغانانو کوم بار هېوادونو کې دي ایون پاکستان کې هم دي چې بل دویم د افغانستان کې اندروني څه روان دي په هغه باندې خبره به کول ډېر ضروري ده او یقینا چې ډېر ملګري چې کوم پاکستان کې مشته دي هغه په دې باندې پریشانه دي چې 13 مارچ د افغانستان لپاره خیر ډېر راغله او تر اوسه پورې خبرونه چلېږي نن ورځې پورې دا وایي شپږ ورځې پاتې شوې او دا کیسه روانه ده خو ما تاسو ته ویلي چې هېڅ به نه کېږي انشاءالله یو خو د های کورټ فیصله پراته ده چې تېره ورځ تاسو ته مې ویلي چې های کورټ باقاعده توګه ویلي دي 13 جون د حکومت خپل اډر دی 13 جون پرې پیور کارډ او ایس ای سی کارډ ورته لاس نشي اچولی که چاته وام چې ولې چاته کېم ته ستر کړو اته ما څو ملګرو ما سره پټ نو ما ډایرکټ دلته وکیل سره ته وکړي عدالت سره وکړي خوشم شوي دي خلاصم شوي ډېر کسان نیولي او پرېښیم دي یقینا چې پنجاب پولیس نور پولیس خپل طرف نه پیسو دپاره هم کوي نور هم کوي خو لږ تاسو هم تکړه شئ بهادر شئ داسې وخت خبره نه ده چې تاسو ورته لاندې راشي چې کوم قانوني دي قانون مطابق دی عدالت مخه حکومت هم بیا نشي کولی توهیني عدالت کې راځي لږ فایټ به کوئ انشاءالله تاسو به د حکومت خولې نه هم ډېر زر واورئ او ایکسټینشن او چې کوم فرموله مې تاسو ته تیر پروګرام کې ښودلې ده چې افغانستان حکومت لخوا پېښه شوې ده نن فرموله ته یو بله پېښ ښیمه چې هغه به تاسو ته نږدې ورځو کې بیا نه څه نه څه خبرونو کې هم ښکاره شوي وي هغه باندې هم خبره روانه ده خو اوس لکه څرنګه تاسو اورېدلي خبرونه چې ټي ټي پي په حوالې سره افغانستان کې لچک پیدا شوی دی افغانستان دپاره پاکستان به هم لچک ورکوي که نه داسې خو نه ده چې پاکستان به لچک نه ورکوي او افغانستان به ورکوي او ټي ټي پي ډېره اهم مسله هم ده پاکستان تحریک طالبان چې کوم دی هغه افغانستان سره ډېر نږدې تعلق لري اوس په افغانستان کې حوالې سره چې کوم ده اوس مذاکراتو لږه څه وزیر عزیز صادق خان یا نورو نه اوس چې کوم تللی دي دا ډېر امپورټنټ دی یو خو افغان مشترکه کوارډینیشن کمیټي ده دغه ډېر ضروري اجلاس ته چې 15 اپریل باندې رابللې اتفاق شوی دی په دې کې عسکري قیادت نور همي نو دغه ته لږ انتظار وکړي او بل بیا چې څنګه صادق خان راغلی و دلته وزیر خارجه کې هغه خپل بریفینګ ورکړ چې کوم موضوعاتو باندې هغه افغانستان سره خبرې شوي اوس وزیر خارجه اسحاق ډار به هم ځي او هغه نه مخکې څومره اختر هم راغلو د افغانستان هم یو ډیلیګیشن روان دی میبي چې نن سبا کې راشي ولې چې دا ضروري وایي چې د افغان تجارت په حوالې سره نو اختر نه پس چې کوم دی ډېر اهم اپډیټ دي دې باندې به داسې نشي کوی چې حکومت دلته ډانډه راخیستې وي ولته افغانستان سره کوي اوس افغانستان حکومت طالبانو حکومت هغه نه دی نو اوس لږ سیاسي جوړ توړ او چې ډېر زیات اثر لري نو افغان حکومت باندې د دم تاسو ته مې ویلي چې اوس خوشحاله په دیم چې خپل ولس زغم کولی شي که دلته کې ډنډه راخلي نو افغانستان بیا ورسره شانتې خبرو هم نه کیني نو تاسو ډاډه اوسئ په دې خبرو باندې چې د اووه ورځې شپږ ورځې اته ورځې دا خبره نه ده تاسو سره د اسلام آباد های کورټ فیصله ده چې هغه 13 جون پورې د پاکستان ایکسټینشن د ایس ای سی او پیور کارډ نشي کېدی هغه نه پس به هم داسې ضروري نه ده چې تاسو ته وایي چې 13 جون پوره شو او وځئ دا کیسه هم نه ده الله به خیر کړي
او تاسو ته زه بار بار وایم دینه مخکې هم تاسو که یاد وي کال مخکې 2023 کې همدغه شانتي کیسه وه چې زه تاسو ته راوتی یم، خو ما هغه وخت یوټیوب نه کولو، ټیک ټاک مې کولو او تاسو سره په دې باندې ما ویل چا منل چا نه منل انداسې لکه اوس کیسه ده او ډېر ورپسې کنځلې مې کولې، اوس هم پکې کنځلې کېږي، خو زه د هغو ملګرو ته یو ځل سلوټ پیش کوم، زما هغه قدردان چې زما دپاره هغه میسیجونه یا هغو د وجې نه مونږ نور هم ځان کې اوس هم یو ځای ته روان یم، کېدای شي چې یو ښه میټینګ وشي تاسو ته ښه معلومات هم ترلاسه شي، موږ هم همدغه خوراک وي چې خبرونه ښه خروباسو، په تاسو باندې احسان نه کوو، خو بهرحال ستاسو مینه ستاسو خلوص همدغه هم وي چې چینل مخکې شیر کوئ، سبسکرایب کوئ او ما سره د مینې اظهار کوئ. په دې وجې نه دا نورو د بدو مدو چې کوم یو دوه د درې کسان پکې راوځي دغو پروا موږ نه کوو، خو بهرحال راځو خبرونو طرف ته. نو دې مې تاسو ته هم لږ تفصیلي ځکه درغه هم د درېشم د اووه ورځې پاتې شي اتم دېرش پاتې شي، اوس هم چې تاسو نه پوهېږئ نو بیا مې الله پوه کا. اوس راځو په موضوعاتو باندې چې کوم خبره مې تاسو ته کوله چې د افغانانو دپاره څه خوش خبري ده، خاص کر بهرني هیوادونو کې، او که څوک ځین بیا هغه نه پس ویزې هم چاته لګي، لکه اوس د تھرډ کنټري دا د نور کیسې خلاصې شي، هغه غټه کیسه کومه ده. بېګا یو پخوانی لکه تېر شوی ډیپلومیټ ډېر ښه پوهندان او پښتون کس نوم به م دته واخلم، خیر خو زه انا مې اجازت نه دی اخیستی، نو هسې دا موږ خبرې کېږي، نو هغه دوه پوینټونه مې ډېر خاص خبرې نو خو تاسو ته مې ویل چې خبرونه مې اورېدلي چې څه روان دي، کمې کمې خبرې دي، ټولو چینلو چلولې. هغه وایي چې ګوره افغانستان چې کم اوس خاص کر امریکا سره کم ډیلاک وکړل، کم هغه وشول، یا امریکا خپل مفادات دي، امریکا ډایرکټ شوی، خو دا ډېر غټ بریک تھرو ده چې نه یې پکې سعودیه راوسته، نه یې پکې پاکستان راوستو، پاکستان ته دې باندې هم لږ زور میلاویږي. حقیقت به ووایو چې د صادق خان دومره زر زستول، دا نورې معاملې کول، اوس په پاکستان ته هم زور میلاویږي. امریکا ډونالډ ټرمپ کې هم ډېر جذباتي انسان دی، هم د فیصلو پته نه لګي، خو موجوده کم هغه دغه د یو زلمی خلیلزاد چې کم تیر شوی هغه نماینده اوس نور دي، خو بهرحال خلیلزاد ډېر زیات اثر رسوخ لري چې اوس افغانستان کې چې کوم غټ بنیادي چې کوم خبرې ورته کېښوي، هغه یو خو ورنه ډیمانډ لکه زه اوس تا نه وایم چې امریکا ونه ایرپورټ غواړي، ایربیز غواړي، کسان غواړي دلته مدنیاتو والا پروجیکټ ورسره کوي، خو هغه ته افغانستان کې هم فایده میلاویږي، خو الټا طالبانو نه څه غواړي هغه کې ډېر غټه خبره ده. یو خو دا ده چې هغې ورته وایي چې موږ سفارتخانې خاص کر امریکا چې کوم کونسلیټ دی، سفارتخانې تعلقات بحال، سفارتخانه کولاو، همدغه شان چې امریکا کې سفارتخانه کولاو شو، نو اټس مین چې ټول دنیا کې ټولو هیوادونو کې کولاو شو، خو پاکستان کې هم کولاو شوي سفارتي تعلقات روان دي، په تاجکستان یا چاینا، خو په کاغذي تور باندې منل شوي نه دي. عبوري حکومت ورته وایي. اوس عبوري حکومت دپاره هم لار تیاره کړي، د هغه په شورا اجلاس راغواړي، هغه کې به یو اعلان وشي چې دا بس پرمننټ حکومت شو، او هغه کې هم یو دوه څیزونه دي چې هغه اندروني کلیشز روان دي. الله دې خیر وکړي چې موږ وایو چې هغه الله دې ختم کړي، خو دې وخت کې ډیپلوماسي څه ده؟ دې وخت کې د افغان حکومت ډېر زبردست قسم ډیپلوماسي ده، ډېر زبردست قسم کې زه یم چې یو حکمت عملي ده. یو خو دا ده چې که دغه امریکا سفارتخانه کولاو شو، نو اټس مین چې ټولو یورپ کې په سفارتخانې کولاو شي، که جرمني دا سفارتري تعلقات بحال شول، سفارتري تعلقات بحال شول، نو ستا هلته چې څومره افغانان دي هغو پاسپورټونه مسلې، هغو د ویزو مسلې، تګ راتګ مسلې دا اوپن شوې، دې کې چې کوم دی هغه کیسه به خلاصه شي او ډېر نرم طریقې سره به معامله روانه شي د افغانستان یا د نورو هیوادونو ته هم ځي، نو هغه ته خپل سفارتخانې کونسلیټ رسوي او ټول مسایل حل کېدو لپاره هغه موجود وي. دویم چې کوم غټه خبره ده چې په دغه به کونسلیټ لکه څنګه امریکا ته هغه شوه چې په کابل کې خپله سفارتخانه د کولاو ساتي نه شي، نورې سفارتخانې به نورې ورکینګ شروع شي، نو پاکستان ته راتګ، ایران ته تګ کیسې به خلاصې شي، تاسو ډایرکټ هلته نه اپلای کولی شئ، امریکا، کینیډا یا نور کوم پراسیز وي، یا ایون دا چې انونسیار چې کوم کیسز وي هغه هم ته هلته کې تر کنټري نه علاوه هم کولی شئ خپل هغه باندې
نو دا افغانانو دپاره ډېر یو ښه لار به کولاو شي. خو دې سره سره هغې چې کوم غوښتنه کړې ده ډیمانډس کې لکه تاسو ته مو وایي چې هسې خو ډېر دي خو په دغه ډیمانډس کې دغه ټول نه امپورټنټ هغه ده چې د یو ده. دویم هغه یقینا چې کوم پیسې کړي شي دي هغه چې هغه واپس کړی شي، کوم اکاونټونه فریز کړي شي نو هغه ډېر غټ هغه د اماونټ دی ډالرز دي او بل دا تجارتي معاهدې او امریکا چې یقینا چې دا وغواړي نو بیا ډېر څیزونه ډېرې کیسې بدلېدی شي. نو همدغه ما تاسو ته موضوعاتو کې لږ خوشخبري هم کوله چې لږ دې طرف ته رڼا اچول پکار دي او یقینا بیا نه ویلاګ لویږي ملګري کیسه چې 5 منټو پورې راغونډه وه. دوستانو دا ویلوګ دا خبرې دا ویډیو تاسو وکته حقیقت هم داسې ده. د زلمی خلیل زاد له تګ نه چې افغانستان ته راځي له هغه نه بعد پر ډیرو سوشل میډیا باندې تاسو مختلفې اوازې اورېدلې چې د امریکا او د افغانستان تعلقات پر ښه کېدو باندې روان دي او بعضې داسې پروپیګنډي مثلا امریکا له طالبانو څخه څه غواړي، مثلا کوم شرایط یې باندې ښي دي هغه تاسو د ذبیح الله مجاهد انټرویو وګورئ. هغه خپله ویلي دي چې امریکا یو شرط او یو فرمایش هم نه ضایع کوي او نه موږ د دې منلو ته تیار یو، خو هغه چې هغه د شریعت دی د افغانیت یا په افغانستان خلاف هغه موږ هېڅکله نه ورسره منو. نو که چیرې هم داسې کار وکړل شي د افغانستان سره د امریکا تعلقات ښه شي او د امریکا سفارت په افغانستان کې خلاص کړل شي، د افغانستان د په امریکا کې نفوذ لکه په ټول نړۍ کې خلاص شو، یعنې د افغانستان یوازې رسمیت پیژندنه تر امریکا پورې تعلق لري. که چیرې امریکا دا یو اعلان وکړي چې د افغانستان اوسنی نظام په رسمیت باندې وپېژني، سفارتونه خلاص، تعلقات سم، په ټول نړۍ کې خلاصېږي. بلکې په ټول نړۍ کې نشي خلاص، مثلا بیا د افغانستان مثلا اقتصاد نور هم تیزیږي، د افغانستان پرمختګ باندې نور هم رواني. تاسو وګورئ د افغانستان اوسنی نظام یعنې د طالبانو حکومت دومره کاردګي کړې ده چې له ډېرو هیوادونو سره خپل تعلقات ښه کړي دي. که چیرې افغانستان داسې پر قراره باندې پرېښودل شي او امنیت وي او داسې څوک بیا د جګړې لپاره لمن ونه وهي یا خراب نه کړي یا په افغانستان کې مداخلت ونه کړي، تاسو فکر وکړئ انشاءالله په یو څو کلونو کې به افغانستان هغه سطحې ته ورسېږي چې په 80 کالو کې په 100 کالو کې هم نه ده رسېدلی. ولې تاسو د افغانستان د مشرانو د طالبانو د مشرانو د تعلقات تاسو وینئ، سفرونه تاسو وینئ چې هغه هیوادونو ته ځي چې هغه ډېر طاقتور او ډېر پرمختللي او ډېر کامیاب هیوادونه له هغو سره خپل تعلقات ښه کوي. تاسو وګورئ د سفارتونو په لحاظ باندې که د ذبیح الله مجاهد خبرې تاسو وګورئ له ډېرو هیوادونو سره زموږ سفارتونه خلاص دي، خو صرف په خوله باندې دا وینا د رسمیت پیژندنې یې نه ده کړې. تعلقات ښه دي، تجارت ښه ده، هر څه ښه ده. او بله خبره ده چې امریکا سره تعلقات ښه کړل شي، امریکا سفارت خلاص کړي افغانستان کې یا افغانستان په امریکا کې مثلا سفارت خلاص شي، نفوذ په رسمیت پیژندنه مثلا د دې کسب ځي اقوام متحده کې، بیا به له هغه ځای څخه د افغانستان پر هره مسایله باندې غږېدلی تر نړیوالو پورې یې رسولی شي. بیا به نه یو افغان مهاجر ته څوک په بده سترګه کتلی شي، ولې ځکه چې له هغه ځای څخه هم دوی کیس ورباندې کولی شي. په خپل هیواد کې بیا دوی مثلا داسې طاقت مثلا نور هم قدرت ته رسېدلی او دغه لري، له هغه ځای څخه یې هم ورباندې کولی شي. بیا د افغانستان هر کس هر وګړی و هر هیواد ته په خوشحالي باندې تللی شي، په اویزه باندې له نورو هیوادونو سره هم اخیستلی شي، بیا تللی شي کوم ځای کې چې دوی وغواړي. نو انشاءالله دا تعلقات پر ښه کېدو باندې دي او روان دي. بله د مهاجرو په هکله په پاکستان کې مثلا تاسو واورېدو دا کس مثلا بنگش صاحب ډېر معلومات لري او ډېر معلومات چې درکوي دا تر ډېره پورې په حقیقت باندې اثبات باندې رسیږي. یعنې 31 مارچ 11 مارچ چې دوی کوم تاریخ اخري ورکړی ده هغه اخري تاریخ نه ده، هغه د حکومت داسې فیصله نه ده، د پاکستان د ای کورټ یا سپریم کورټ مثلا فیصله نه ده، د نور هم وخت ورکړی ده، د حکومت خپله وینا به هم خپل بیان به هم جاري شي. تاسو به یې واورئ چې د افغان مهاجرینو په هکله باندې دوی کومه فایلې شي ده.